هغه ته ویل کېږي اوس کوکې مو وهي، اوس به زموږ له لوري تاسو ته څه مرسته در نه کړی شي. په یاد لرئ چې زما آیاتونه دراورول کېدل، خو تاسو د پیغمبر د غږ په اورېدلو په خپل پوندو شاته تاویدونکي تښتېدلئ. د خپل غرور له امله مو هغه له سره په زړه کې نه راوستله. په خپل د شپې په جلسو کې لري له نورو څخه مو پرې تفسیری او افسانې کولې. نو آیا دې خلکو هیڅ کله د خدای په دې کلام باندې غور نه دی کړی؟ یا هغه داسې چې راوړي دي چې هیڅ کله د هغو څخه مخکې نسلونو ته نه راغلي؟ یا دا چې خپل پیغمبر سره هیڅ کله آشنا نه و چې د نا آشنا سړي په توګه له هغه نه منکرېږي؟ یا دوی په دې خبره قایل دي چې هغه لیونی دی؟ نه، بلکې هغه حق راوړی دی او د هغو د زیاترو حق بدی شي. او که چیرته حق د دوی په غوښتنو پسې تللی وای، نو د ځمکې او اسمان او د هغو د هر څه نظام به ګډوډ شوی. نه، بلکې موږ د هغوی خپل ذکر یعنی حق خبره هغو ته راوړې ده او هغوی له خپل ذکر یعنی حق خبرې څخه مخ اړوي. آیت له دوی نه څه غواړي؟ ستا لپاره ستا د رب درکړه ډیره ښه ده او هغه ډیر ښه روزي ورکوونکی دی. ته خو دوی سمې لارې ته بلې، خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی له سمې لارې نه اوښتل غواړي. که موږ پر دوی رحم وکړو او هغه کړاو ایسته کړو چې دوی اوس پکې اخته دي، نو دوی به په خپل سرکشي کې بیخي لالهند شي. خو د دوی حال دا دی چې موږ دوی په کړاو اخته کړل، بیا هم دوی د خپل رب په وړاندې سر ښکته نه کړ او نه عاجزي غوره کوي. البته کله چې د دوی وار راشي چې موږ پر دوی باندې د سخت عذاب دروازه پرانیزو، نو ته به په ناڅاپي ډول وګوري چې په دې حالت کې دوی له هرې کې ګڼې نه امید دي.